د ماشومتوب څخه مې تل د مور او پلار خبرو او نصیحتونو ته فکر کاوه. په هره خبره او نصیحت به مې عمل کاوه. هېڅکله مې لمونځ نه قضا کاوه. د قرآن کریم له تلاوت سره مې ډېره مینه درلوده. کله چې مې ښوونځی خلاص کړ، پوهنتون کې مې د طب په پوهنځي کې تحصیل پیل کړ. د تحصیل په 4 کال مې له یو صنفي سره مینه پیدا شوه. ما به ډېره هڅه کوله تر څو په اړه بې فکره واوسم، خو نه کېده. تل به مې فکر او نظر هغه ته و، زړه به مې د هغې خواته کش کولم. خبره تر دې ځای ورسېده چې درسونه راڅخه پاتې شول. بس ټول وخت به مې د هغه په اړه فکر کاوه. هغه هم زما په وړاندې بې احساسه نه و او زما لپاره یې په زړه کې یو څه و. ورو ورو مو یو بل ته د مینې اظهار وکړ او ډېر وخت به مو له یو بل سره تېراوه. زموږ مینه او اړیکه تر دې حده رسېدلې وه لکه څرنګه چې د ښځې او خاوند اړیکه وي. د یو بل لپاره مو هر کار کوو، هر کار. د یو بل لپاره له هر څه څخه تېر وو. د یو کال اړیکې څخه وروسته مو په مینه واده وکړ. تر یو څه مودې مې ژوند ښه تېرېده، خو کله چې مې د واده کال لا تېر نه و، د خاوند په خوی او خصلت کې مې بدلون راغی. ډېر بل ډول چلند یې راسره پیل کړی و. کور ته به اکثره وخت ناوخته راتللو. زه ډېره زیاته په اندېښنه وم. درسونه مې هم راڅخه پاتې وو. بس تل به مې د خپل خاوند د داسې خوی کولو د علت په اړه فکر کې وم. یو ورځ مې ورته وویل، نن باید راسره ټوله خبره سپینه کړي چې آخر ولې داسې شوی یې؟ له ما څخه کومه تېروتنه شوې؟ ما کوم غلط کار کړی چې له امله ته راسره داسې کوې؟ خاوند مې نه یوه کړه نه یې دوه او راسره راته وویل چې هو، تا ډېره لویه ګناه کړې ده او ستا ګناه دا ده چې تا مخکې له واده څخه له ما سره اړیکه درلوده او هر هغه څه چې زما به زړه غوښتل ته به راسره کول. هر څه به دې راسره کول. په ساعتونو به راسره وي او له مور او پلار څخه پټ دې راسره یارانه کوله. ما ورته وویل، دا نو څه داسې غټه خبره ده ها؟ خود مې ستا هره خبره منله ځکه چې مینه مې درسره کوله. خاوند مې راته ویل، دا چې تا له ما سره داسې کارونه کړي دي، نو خدای خبر چې نور به دې څه کړي وي. نور به دې د څومره هلکانو سره پټې یارانې درلودلې وي او نور به دې څه ګلانو ته اوبه ورکړي وي چې زه ترې نه خبره یم. د دې خبرې په اورېدو سره مې زړه مات شو. اوښکې مې له سترګو روانې شوې او په ژړاووني غږ مې خاوند ته ویل، هو، ته په حقه یې. زه تا ته نه وایم چې تا له ما سره واده نه مخکې اړیکه لرله. نور به دې څومره نجونو سره اړیکې درلودلې وي. تا له ما سره هر څه چې زړه دې غوښتل هماغه به دې کول. نور به دې څومره نجونو سره څه کړي وي. زه درته دا هر څه نه وایم ځکه چې ته یو هلک یې او د دې هر څه ازادي در سره شته او هېڅوک درته څه نه وایي. ته په خپله ازاد یې او هېڅوک دې نه ملامتوي. ملامته خو زه یم. ما نه باید له تا سره مینه کړې وی. ما نه باید ستا هره خبره منلی وی. ما نه باید تا ته په زړه کې ځای درکړی وی. ما نه باید له تا سره واده کړی وی ځکه چې زه خو نجلۍ یم که نه، او ما دا هېر کړي وو چې زه یوه نجلۍ یم. د مینې کولو حق نه لرم. که زه درته هر څومره ځان پاک ثابت کړم، خو بیا هم ستا په زړه کې هېڅ کوم فرق نه کوي ځکه چې ستا په زړه زما لپاره اوس هېڅ ځای هم نشته. زما په خاوند دې خبرو هېڅ اغېزه هم ونه کړه او مخ یې راڅخه وګرځوو او د تل لپاره یې زه بې سرنوشته خوشي کړم او راڅخه لاړه. نن 3 کاله وروسته مې د لور سره یو ځای ژوند تېروم او د الله تعالی شکر ادا کوم چې ماته یې دا قدرت راکړ چې زه په خپلو پښو ودرېږم، ځان وپېژنم او د خپل او خپلې لور لپاره یو ښکلی ژوند جوړ کړم. که نجلۍ هر څومره پاکه هم واوسي، هر څومره یې د الله تعالی څخه ویره په زړه کې وي، خو که چیرې لږ بې ځایه قدم واخیست او یا یې مینه وکړه، نو زموږ په ټولنه کې به ورته ټول عمر پیغور جوړ شي او ټول عمر به له غمونو سره تېروي. هره نجلۍ بدکاره او بې حیا نه وي، خو بس خبره دومره ده چې کله کله لږ د زړه خبره اوري او هغه ورته سرور ګرځي.